هوشیار د پاکستان اته علاقو ګنده نالو کې پولیو وایرس سر راوچت کړی دی کوم چې ماشومان تیزی سره متاثره کوي راځئ چې وګورو یو ریپورت د مصیبت په وخت د حفاظت لپاره د پولیو ټیم هر ځل ستاسو دروازه ټکوي دروازه کلاو کړئ پولیو ټیم دی څوک چې هر ځل ستاسو ماشومان د معذورۍ نه بچ کولو لپاره راځي ودرېږه موبایل به کلاو کړم دا زموږ د ماشومانو بهتر مستقبل سوال دی بچې دا چې نن ته په خپل پښپو باندې ولاړې که نه تا ته هم د پولیو څاڅکي ورکړي شوي وو د پولیو ټیم نه خپل ماشومان مه پټوئ ولې چې ژوند بیا بیا دروازه ټکوي نو غاړه ورله ورکوئ ځکه چې پولیو یو لاعلاجه مرض دی څوک چې د پولیو ښکار شي نو ټول عمر لپاره معذور شي صرف د پولیو ویکسینیشن او څاڅکي په ذریعه پولیو په رنګه لاعلاجه مرض نه بچ کیدی شي خطره ډیره شوې ده د نن نه د خپل ماشوم محفوظ سبا دپاره هر ځل پولیو ویکسینیشن او پولیو څاڅکي ورکړئ ځکه چې فیصله نن کول دي کو سبا د خپل ماشوم ګرځېدل غواړئ